السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې زنانه په غاړګۍ کې او په انګشترۍ کې پیروژه غمی د دې لپاره استعمالوي، وایي دا د نظر یا د بد غږ دپاره ښه دی. او محترمه فقهای کرام فرمایي وایي غمی د انګشترۍ که د عقیقو څخه وي، که د فیروژې څخه وي، که د یاقوتو څخه وي او که نور دغه رنګه پروا نه لري. البته په دې نیت پیروژه غمی استعمالول چې دا د بد غږ یا د نظر دپاره ښه دي، دغه عقیده او دغه نیت نه دی صحیح. په دغه مو غاړې بندېږي. د نظر دپاره اذکار سته، هغه څه چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي دي چې دغه اذکار وایاست د عین او د نظر څخه به په امان یاست. هغه موږ نه کوو. هغه څه کوو چې یا د شیګانو څخه راپاته وي یا د نورو بدبختانو سره راپاته وي. ښځې خو نو بیا بیخي دی که دې ورته وویل چې دا توره ګوړه د نظر دپاره بیخي ښه ده، هغه هم به راځړوي، په غاړه کوي او لکه بیا دا نه وایي چې دا ګوړه د مچانو ورباندې راځي. اصل کې موږ باید دا ژوند ته عیار کړو، برابر یې کړو په نبوي ژوند باندې. نو دې ډبرو ته عقیده درلودل چې دا به ما له نظر څخه خلاص کړي، د هغه پر ځای ولې الحمدلله شریفه نه وایي. آیت الکرسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د جنیاتو دپاره، د نظر دپاره، نور اذکارو دعاوې راښولي، د هغه موږ ولې نه کوو. موسوعة الفقهیه صفحه 90 جلد نمبر 11. محترمه پیروژه غمی نارینه هم انګشترۍ ته وراچولی شي، زنانه هم په دې نیت نه چې دا به نو بیا موږ له نظره څخه خلاص کړي. البته عقیق غمی متعلق بعضې روایتونه راغلي دي، هغه هم درته بیان کړي دي چې که یو سړی په ګوته کې برکت به الله جل جلاله په ژوند فرض کې ورکړي. هغه څه چې په نصوصو په حدیثو ثابت وي هغه باندې باید موږ عقیده وساتو. د فیروژې غمی متعلق حدیثو کې یادونه نشته چې دا یا د نظر ښه دي یا د پلانکې شی ښه دي. والسلام علیکم ورحمت الله.